د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري د ګڼ شمېر ولسي وګړو ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته د قانوني اجراتو په موخه راجع کړې. د ولایت مرستیال په ورته مهال د ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او وړاندیزونه هم واورېدل او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. همداراز په یو شمېر برخو کې ورته لازمې سپارښتنې وکړې. ننګرهار پوهنې ریاست له 580 تنو د انکشاف مسلکي مدرسینو تر عنوان لاندې ازموینه واخیسته. مسؤلین وایي د دغه ازموینې او د نویو کسانو له استخدام موخه د دیني مدارسو د تعلیمي او اداري نظام غښتلي کول دي. د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات کشف او ترلاسه شوي. د معلوماتو له مخې په دې وسلو او مهماتو کې 1 میل راکټ، 4 میله کلاشینکوف، 1 میل 15 ډزه، 1 میل چرایز، 1 میل کرابین، 4 میله ټي تفنګچي، 1 میل لام تفنګچه، 2 میله میکاروف تفنګچي، 1 د راکټ مرمۍ او 1 پټاکۍ شامل دي. ننګرهار کې 260 کورنۍ سره نغدي مرسته کیږي. د ننګرهار ولایت اقتصاد ریاست له لوري د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست ته د نغدي مرستې پروژه ور وپېژندل شوه چې له مخې به د سټارټ فنډ ادارې له لوري او د IRW مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د وروستیو طبیعي پیښو 260 زیانمنو شوو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره شي. او په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ روغتون ته 10 کیلو برېښنا فعاله شوه. دا پروژه د بهر میشتو افغانانو په مالي مرسته پلې شوې چې د 470.24 امپایره تختو، بیټریو، انورټرو او نورو اړینو وسایلو په وسیله 10 کیلو واټه لمریزه برېښنا تولیدوي.